د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. آیا پر شکرې ناروغۍ اخته کسان میوه وخوري؟ له خلکو سره داسې یو تصور دی چې پر شکرې ناروغۍ اخته کسان باید میوې ونه خوري، ځکه داسې ویل کېږي چې د میوو شکر یا ګلوکوز په بدن کې د تصفیه شوي شکر په څیر عمل کوي، نو ځکه باید ونه خوړل شي. خو د تغذیې د برخې متخصصین داسې اشخاصو ته د میوو خوړل ګټور بولي. دا سمه ده چې ټول هغه کاربوهایډریټ چې د خوراکي موادو له لارې ترلاسه کېږي بالاخره د وینې په ګلوکوز بدلیږي، چې په دې کې د میوو کاربوهایډریټ هم شامل دي. څېړنې وایي چې میوې د وینې پر شکر ډېر اغېز کوي، ځکه میوې هم د سبزیو په څیر په عمده ډول د ویټامینونو، معدني موادو او انټي اکسیډانټ پرته له اوبو او فایبر جوړ شوي دي، او فایبر په وینه کې د شکر د ډېرېدو پروسه ورو کوي. بل مهم ټکی د میوو په استعمال کې دی. هغه میوې چې په یو واحد کې د کلسیمو کچه له 55 کښته وي پر شکرې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره مضرې نه دي.